Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. I hope you are doing well. سلامونه ګرانو لیدونکو. ښه راغلاست مونږ چینل ته. نن به تاسو د ډاکټر او ناروغ ترمنځ یو بشپړه انګلیسي محاوره یا کنورسیشن خبرې اترې زده کړئ چې تاسو د ورځني ژوند لپاره ډېرې ګټورې دي. هیله ده چې ویډیو تر آخره پورې وګورئ او ګټه ترې واخلئ. Good morning, Doctor. سهار مو په خیر ډاکټر صاحب. Good morning. Please sit down. How are you feeling today? سهار مو په خیر مهرباني وکړئ کښېنئ نن څنګه احساس کوئ؟ I am feeling weak and tired. زه کمزوری او ستړی احساس کوم. Since when are you feeling like this? له کله راهیسې داسې احساس کوئ؟ Since last week. له تېرې اونۍ راهیسې. Do you have any pain in your body? د بدن کوم درد لرئ؟ یعنی په بدن کې کوم درد لرئ؟ Yes, I have body pain and headache. هو د بدن درد او د سر درد لرم، یعنی بدن می درد کوي او سر می درد کوي. Do you have fever? تبه لرئ؟ Yes, sometimes I have a mild fever. هو کله ناکله لږ تبه لرم. Do you feel cold or shivering? یخ احساس کوئ یا لرزه لرئ؟ Yes, especially at night. هو په ځانګړي ډول د شپې. Do you have cough or breathing problems? ټوخی یا د ساه ستونزه لرئ؟ I have a dry cough. وچ ټوخی لرم. Are you eating well? ښه خواړه خورئ؟ No, I don't feel hungry. نه اشتها نه لرم. Are you drinking enough water? کافي اوبه څښئ؟ یعنې هغه کومې اوبه چې بدن ته اړتیا لري هغه څښئ؟ No, I don't drink much water. نه ډېرې اوبه نه څښم. Do you sleep well at night? د شپې ښه خوب کوئ؟ No, I can't sleep properly. نه سم خوب نشم کولی. Okay, I will check your blood pressure and temperature. سمه ده ستا وینه فشار او تبه به وګورم. Your blood pressure is normal, but you have a fever. ستا د وینې فشار نورمال دی خو تبه لرې. What is the problem, doctor? ستونزه څه ده ډاکټر صاحب؟ You have a viral infection. تا ته وایروسي انتان دی، یعنی کوم وایروس دی تا ته. Is it dangerous? دا خطرناک دی؟ No, it is not dangerous if you take care. نه که ځان ته پام وکړې خطرناک نه دی. You need rest for a few days. څو ورځې باید استراحت وکړې. Drink warm water and eat light food. ګرمې اوبه وڅښې او سپک خوراک وکړې. Take this medicine after meals. دا دوا د خوراک وروسته وخوره، یعنی ډوډۍ دې چې وخوړه بیا دا دوا ورپسې وخوره. Do not go outside in cold weather. په یخ موسم کې بهر مه ځه. How many days should I take the medicine? دا دوا څو ورځې وخورم؟ Take it for 5 days. د 5 ورځو لپاره یې وخوره. When should I come again? بیا کله راشم؟ Come back if you don't feel better after 3 days. که 3 ورځې وروسته ښه نه شوې بیا راشه. Thank you very much, doctor. ډېره مننه ډاکټر صاحب. You're welcome. Take care of yourself. تاسو قابل نه لري. ځان ته پام کوه. Goodbye. خدای پامان. Goodbye. Get well soon. خدای پامان ژر ښه شه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سبسکرایب در سره مه هېروئ.